د افغانستان د پخواني وخت په یوه ښکلي او شنه کلي کې یو سړی اوسېده چې رحیم نومېده. هغه له خپلې مېرمنې زینب زوی حامد او لور عایشې سره په یوه لوی خټین کور کې ژوند کاوه. رحیم خپل زوی حامد ډېر خوښاوه. هر ځل چې به له بازاره راستنېده، د حامد لپاره به یې نوې لوبې، ښایسته جامې او ډول ډول خوږې راوړلې. خو کله چې به عایشه د پلار مخې ته راغله، هغه به ورته په سړه سترګه کتل او هیڅ مینه به یې نه ورسره ښودله. عایشه یو معصومه او مهربانه نجلۍ وه. هره ورځ به یې د مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوله او د خپل ورور پالنه به هم کوله. خو د پلار بې پروایي به یې زړه ماتاوه. یوه ورځ عایشې ولیدل چې پلار یې حامد ته یو ښکلی لرګینی آس راوړی دی. حامد په خوشحالۍ لوبې ورسره کولې. عایشه ورو ورو رنګدې شوه او ویل پلاره، زه هم ستا لپاره یوه لور یم، زما لپاره دې څه راوړل؟ رحیم په غوسه ځواب ورکړ، نجونې د لوبو لپاره نوې لاړه شه او د خپلې مور سره مرسته وکړه. د عایشې سترګې له اوښکو ډکې شوې او غلې خپلې کوټې ته ولاړه. زینب چې دا هر څه ولیدل ډېره خپه شوه. هغې خپل خاوند ته ویل، رحیمه، ته د الله ناشکري کوې. الله تا ته زوی او لور دواړه درکړي دي. ولې یو خوښوي او له بل نه نفرت کوي؟ رحیم په بې پروایي ویل، زوی د کور نوم ژوندی ساتي، خو لور خو سبا بل کور ته ځي. زینب ساه واخیسته او ویل، الله پوهیږي چې سبا به څوک ستا لاس نیسي. کلونه تیر شول. حامد لوی شو. هغه د پلار د ډېرې نازونې له امله لږ مغرور شوی و. نه یې د کور کار کاوه او نه یې د چا خبره منله. خو عایشه ورځ تر بلې مهربان او هوښیاره کېده. د کلي خلک به یې د ښه اخلاقو ستاینه کوله. یوه ورځ رحیم د ښار پر لور روان و. په لاره کې آس وښویده او رحیم سخت ولوېد. پښه یې ماته شوه او نور نه شوی ګرځېدی. خلکو هغه کور ته راوست. رحیم په دردونو کې پروت و. حامد چې د ملګرو سره په لوبو بوخت و، ډېر وخت به له کوره بهر و او د پلار پوښتنه به یې نه کوله. خو عایشه ورځ او شپه د پلار تر څنګ ناسته وه. درمل به یې ورکول، خواړه به یې ورته تیارول او دعوې به یې کولې. یوه شپه رحیم سترګې پرانیستې او ولیدل چې عایشه د ده د پښو تر څنګ ناسته ده او اوښکې تویوي. هغه په کمزوري غږ ویل، لورې، ته ولې دومره ستړې کېږې؟ عایشې په مینه ځواب ورکړ، پلاره، ته زما پلار یې. ستا خدمت زما دنده ده. د رحیم سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه د خپل ژوند ټولې تېروتنې په یاد راوړې. هغه ورځ یې په یاد شوه چې عایشه یې له ځان څخه شړلې وه او یا یې د هغې غوښتنې رد کړې وې. رحیم وژړل او ویل، لورې، ما در سره ظلم کړی دی. ما تل تا کم ګڼله، خو نن پوه شوم چې ته زما تر ټولو لویه شتمني یې. عایشې د پلار لاس ونیو او ویل، پلاره، زه در باندې هیڅ خپه نه یم. څو میاشتې وروسته رحیم ښه شو. هغه د کلي خلک راټول کړل او ویل، ما یوه لویه تېروتنه کړې وه. ما فکر کاوه چې یوازې زوی ارزښت لري، خو نن پوه شوم چې لور د رحمت ډالۍ ده. که عایشه نه وای، زه به شاید ژوندی هم نه وم. د کلي سپین ګیري ویل، الله جلاله هر اولاد د نعمت په توګه راکوي. څوک چې د لور قدر نه کوي، د الله د نعمت قدر نه کوي. له هماغې ورځې رحیم خپله لور لکه د سترګو تور ونازوله. هر وخت به ویل، زما لور زما عزت، زما رحمت او زما ویاړ دی. عایشه خوشحاله شوه او کورنۍ په مینه او یووالي ژوند پیل کړ. د کیسې اخلاق: د زوی او لور ترمنځ توپیر کول ظلم دی. لور د الله رحمت او لوی نعمت دی او د هغې مینه او وفاداري کله ناکله د هرې شتمنۍ څخه ارزښتناکه وي.